د سرو پتلا او بخرسیږي نازک بدن د جانا ډیرو قیمت لري. یو ټکی به تاسو دی کې اوریدلی ججره چې نن به دا ټکی بیخي غیر معروف د دې ججره دا څه ته وایي؟ علماء سره ناسته پاسته کې دوای قنوت راته لګوي دا اورېږي. نو دغه ټایم کې اوس وروره پیالې نه وي ناوخته نو خان چې کم دی څنګه چې زعفران کاکا ویل خان ویل چې وروره ماته د خپله حصه په دې ججره کې واچو. خان ته اوس کله ویل تاسو چې څه کوئ هغه کوئ. همدا مینوالو سلامونه نیکی هیلې احترامات امید دره به دی چې ټول به ښه د صحت په جامو به سنبال یئ. د پښتونخوا ستوري د شیشې په مناسبت او د دې په وساطت باندې ستاسو کوربه ملک نقیب الله تاسو ته حاضر دی د زړو حجرو په سلسله کې بل یو پروګرام کې مونږ سره اوسئ. مینوالو راغلیو د بامې خیلو کندي کې د خان مصری خان حجرې ته. دا یو خپل ځان لا غټ تاریخ لري او د مسیزو په تاریخي حجرو کې د دې یو کردار دلته مونږ سره مشران ناستي دی سره به انشاءالله خبرې کوو چې دی دلته دی حجره کې څومره وخت تیر کړی دی. مصری خان بابا لیدلی دی نور ستر مشران لیدلی دي په دې حجره کې به څه هلې ځلې کېدې. نو ړومبنۍ خبرې به انشاءالله مونږ زعفران ماما سره کوو او هغه نه به د دې حجرې باره کې تپوسونه کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. زعفران ماما څنګه ښه متابعدار صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله بالکل. حجره کې دې ناسته پاسته کړې ده انشاءالله. ها کم وخت نه دی حجره کې ناسته پاسته باندې؟ اوش پیتا تش پیتا کالو شو جون دې دی چې کینم پاسه مو دا ما جون دې مشران په کې ناسي کشران په کې ناسي نشه تماشین په کې یو مړ باندې په کې د وخت لمونډه وخت خالي خي سترګې دې چاته دي؟ سترګې او جی سترګې مې کوم ته دی بچاو ته مشران ته دی بس خاجي هم دغه تاسو هم کولو ته چې دلته کې ماشوم وي دی حجرې ته به تګ راتګ دی او ولې ته تګ خو پکې کبډیان کې دي خو پکې پټ پټونه کې خو پکې چاټه چوپان بو پکې به منګو لغه چاټه وخت په عزت باندې بخښه سو وخت باز لمبا شرانو مقدر کول مونږ به شرانو منګې به مړه کول جیجه مړه چې لمبا سو سما کول چې لم وخت مثال خبره کوم. ماشاءالله مینوالو یو ټکی به تاسو دی کې اوریدلی ججره چې نن به دا ټکی بیخي غیر معروف وي څوک به هم نه پیژني. د دې ججره دا څه ته وایي؟ دا ججره داسې چې چاټه نه پې اوبه راځي هغه سکیله کله کټوري په مثال استعمالېږي او د خوري وي که نه. اوس تاسو چې کله بیا داسې هلکان شوئ نو دلته دې حجرې کې به تاسو صرف ورځې یا ماښام پورې که نه شپې به هم کولې؟ بعضې وخت به پکې د شپې هم پراتو د ماسوتنه د لسو د دولسو پکې به بابو منګې هم راغو پکې به ملسو مشرانو به خبرې دا حجره د چا وه؟ دا د خان مصری خان ور چې د اکبر خان فیروز خان زوی او مصری خان بابا اکبر خان فیروز خان ته لیدلي؟ نه لیدلي خو د مصری خان ماماجي پلاران مصری خان بابا خو الحمدلله ما خپل هم لیدلی دی او ډېر ستر مشر او ډېر خوږ مشر و. بالکل ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسئ. امان الله تره مونږ سره دلته ناست دی حجره کې چې مشهور په فوجي باندې دی. سلام علیکم تره. وعلیکم سلام په خیر علی جوړې تکړه جون دم کم دی تیر شوی دی؟ بزمو خو جنوم دې مسیدو بامې خیلو کندي کې تیر شوی دی. د ماماجي حجره وه د 1947 نه را روانه ده همدغه حجره ده او دا زموږ محله ده دلته مړی ژوندی ټول هر څه دي هرمې کې پاتې شوي تلي نوکریان یې کړي دي واپس. تاسو نوکریان یې کړي دي؟ او جی موږ 15 کاله کړي. فوج کې وې که نه؟ میجر شبیر نشانه حیدر. ماشاءالله ځکه خو تا ته فوجي ماما باندې ته مشهور یې که نه؟ انشاءالله چیف یو او میجر شبیر زموږ کمپني کمانډر او زموږ د یونټ افسر و هغه نشانه حیدر اخیستی دی. ریل جنرال چې کوم و هغه
د د پځې راغلی ضرور. او دا راحل چې کم یو داسې مې اورېدلي ستا ورسره ښه راشه درشه او ګپ شپ ان شاء الله مونږ چې د رنګوټیانه یو ځای راغلی دا لفټین راغلی پېښور کې او زه رنګوټ راغلی د هغې نه واله در میجرۍ پورې مونږ په 99 پورې یو ځای پاتې شوي. اوس خو راحل شریف دا جوړ سعودي کې دی که کوم ځای کې دی؟ دا چې اوس ریاض کې دی دا 32-30 ملکونو آرمی چیف دی او بس هلته خپله ډیوټي کوي. نو څه دې خیال دی که چېرته خدای ته خو رښتیا عمرې له تللی وې که نه؟ او جي زه تللی نو څه ملاقات دې ورسره شوی که نه؟ مونږ خو جي هر وخت ورسره کېږي ځکه چې مونږ واړه لوی شوي یو ځای ښه جي ښه او نو یادوي م لکه د تره په حساب. ښه ماشاءالله. نو دې حجره کې به چې کومې خبرې اترې کم پروګرامونه دا تاسو په خپلو سترګو لیدلي دي د ماشومتوب یا داسې څه واقعه درته یاده ده د ګپ شپ واقعه د خندا واقعه؟ دلته چې زموږ وخت کې مونږ ماشومانو دلته به کبډي کېده او کبډۍ کې دا میجر سید اکبر شاه باچا دا هم آرمي کې هغه وخت کې دا زړه اجره وه هغې به دلته ټوپونه وال په کوټو به خته کمانډو او دا ټول به راتله نو موږ ډېر واړو هغه وخت کې کچه وه د هغه وه که نه نو ډېر واړو نو به دا ټوله دنیا او زموږ نه مخکې لاړه به زموږ نمبر دی اخري. الله دې ما خاتمه په ایمان سره کړي. مشره تا خو خبرې اورېدې د تره او ستا ماشاءالله ډېر عمر دی او د حجره کې د ناسته پاسته کړې ده اوس هم ناسته پاسته کې د دې حجرې د تاریخ څه خبرې موږ سره شریکې که؟ بس د دې دا تاریخ دی چې موږ دلته پراته یو بس وخت تېرېږي د شپې چرسیان مرسیان راغونډي ټول ماحول څوک چای پخوي څوک چرسونه څکي څوک الواګانې پخوي او به دغه وخت دی پکې تېرېږي ښه سرسار کې د الکوانې څه واقعه څه کیسه څه جنګ څه جګړه څه مشغولتیا د دې حجرې په مناسبت څه درته یاد نه دي؟ نو الله څه جنګ جګړې خو دې کې نه کېږي ځکه چې دا ډېر ښه خل دي مصري خان بابا حجره ده او دا خو ډېر خاموش خل دي نو جنګ جګړې خو دې کې نشته دی. داسې د ټوکې ټکالې څه خبرې د ټوکې ټکالې دا کار و چې موږ به دې کې کبډیانې کولې نور خو څه نو پټپټونې هم کولې مجلسونه به کېده مجلسونه را باپونه ښه درز غپ وکړو د ګانې بجانې مجلس سره یې شوق شته؟ ولې نشته یو ټپه خو راته ووایه ماړه ټپه چېرته ویلی شي. داسې دا مینوالو چې دا ټپه دا د پښتو د صنف کې ډېر ښه حیثیت لري او د حجرې سره تړلې خبره ده. نو مونږ سره زعفران بابا وایي چې زه درته ټپه ویم نو مونږ وایو چې دنه به ټپې وورو پخوانی ټپې راته ووایه. د سرو پتلا او بخرسیږي نازک بدنه د جانا ډیرو قیمت لري بس ډېر اعلی داسې نه که نه دوه درې راته یو ځای ووایه که نه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسې. مونږ سره یو ځلې بیا څنګه چې تاسو ته مینوالو ما دا خبره کړې وه چې د هرې کډې مل نو مونږ سره غریب الله ممبر ناست دی دا څومره حجرې چې دلته دي نو په دې حجرو کې دی ناسته پاسته کوي ټولو سره یې کړک مړی ژوندی دی او دلته بیا چې کوم دی دا اوس چې کوم مخکې حجره کې و د خپله حجره وه هغې نه مخکې هم خپله حجره وه دا اوس چې کوم دی دې کې د ده ناسته پاسته ده او دی هم د خپلې حجرې نه کمه نه ده دې سره خبرې کوو چې دلته څه ماحول وي. غریب الله خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا قل هو الله احد صورت خورا خطا پرتا اورګه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا پردا مال خوان نه راکېږي لاس کې په خپل نيسي واه دلته کې 15 کال زمو شو چې دی حجرې ته نه وته دا وخته ګیره میرا داسته تکتورو مطلب جعل کوما او مصری خان بابا دی الله په جنتونو کې ټول مسلمانانو سره هغه سره موږ ناس پاسو ډېر نهتی خسړیو کدی حجره کې به کبډیانې وي رباپونه به خبه به موږ سره به نیغ ناستو دا نه پس چې هغه وفات شو بیا زوی صفت الله خان دغه ډیسپیو په ایرفورس کې بیا دغه نوکري پرېښه دلته حجره مجرم نه چارېدار بچي م واړو نو بیا د هغه د خیره د روسه پورې د هغه د حجرې ښه رنګ ټنګ روان دی کرکټ پکې کېږي کبډي به پکې کېده. ما ته ونیسه چې سوال تپوس دا نه وکړم دا راته ووایه چې دا اوس خو ماشاءالله ډېره ښکلې ترتیب سره حجره جوړه شوې ده د مونږ کیمرامین چې کوم دی پروډیوسر صاحب هغسې ده خو دې د دې زړې حجرې یا د دې زړې د کوټې یا د دې د آبادۍ باره کې راته ته ووایه تا خو هغې کې ناسته کړې ده که نه؟ او دلته زړه کوټه وه ښه لویه
په هغې کې مونږ ناست پاسو مجلسونه به کېده رستم یو رباپي و الله دې وبخي هغه به هر وخت د تاجي بابا دې را روان کړی و زموږ د دې خانجي واده وکړه کوهیدن وه په هغې هم راغلی وم پاکه زړه کوټه کې هغه کوټه پوره اتیا ګزه وه وړه وم نه بیا داسې وخت راغو چې بارانونه شو نو را پرېوته نو خانجي موږ ته یې مړه کښېنئ پکې نه مرئ خو چې موږ راووتو بس کوټه راکېده الله راته خیر کو داسې دا مینهوالو چې خان مصري خان د ده نوم د ده جیداد دا د چا نه پټه خبره نه ده دومره جیداد دی الحمدلله چې زه یم چې اس به پکې ستړی شو جیداد نه ختمېږي ډېر ستانهدار او بل زما ته دا شرف حاصل دی چې ما هغه سره خبرې اترې کړي دي ډېر خوږ سړی و ډېر ښایسته سړی و د جوسین هم ډېر ښایسته سړی و او بیا چې خان بابا کله وفات کېدو نو هغه هم زمونږ سره لږ بدي و مخکې جي کیمرامین صاحب داسې وښیه مخامخ دغه کورونه نه دی دې نه اخواته زمونږ هغه د حجرې کمره وجي او زه په هغې باندې ناستو ماسو کې کوله او خان بابا دی چې دا ور د شپې وډبولو لکه دا ور ورته کولاولو د هغه ډیډ باډي چې روړه نو د هغې هم زه چشمدید ګوایم او ما د کور نه لیدلی نن دا د یو سړي کور نه بل کور نه ښکاري یو واقعه راته را یادېږي د خان خو ما تاسو ته وویل چې څومره د هغه ماشاءالله خاني ده د هغې د بچو اوس د هغې نه زیاته ده داسې نه ده خو یو ځل د مصري خان بابا باره کې درته یم چې هغه به د دې حجرو د چرسیانو د عام ولس سره څومره مینه کوله ناوخته د دې راوي د دې کیسې راوي ما سره ناست دی غریب الله ویل چې ناوخته ډېر زیات د شپې 10 بجې وي یا 11 وي نو حجره کې خو خلک اکثر داسې وایي چې چای پخو وی په چانده باندې پیسې راغونډې کې خان بابا هم پکې چانده ورکا او چای هم روړي همداسې وه وی چې کله خو ټیم خو ناوخته وځي دا ورځي نو دغه ټیم کې اوس وروره پیالې نه وي ناوخته نو خان چې کم دی څنګه چې زعفران کاکا ویل خان ویل چې وروره ماته د خپله حصه په دې ججرۍ کې واچو خان ته اوس کله ویل تاسو چې څه کوئ هغه کوئ همداسې ده او بیا هم چې کم دی دعا وکړي چې خان بابا له الله جنت الفردوس ورکړي مونږ سره دلته محمد علي ناست دی او دا چې کم دی یو سوشل ورکر دی په دې اعتبار سره چې د بجلی کارونه کوي او د خلکو منډې تړلې کوي خو کار دی ورته خدای مرا پیښ کوه چې کله دی ورته کار راشي د ده موبایل بند وي نو مهرباني وکړئ د دې عام ولس او د دې پښتونخوا چې کم پیج دی د دې د شیشې په وساطت تا ته ویم چې مهرباني وکړه خدای قرآن ته وګوره دا د خلکو موبایل یې وچتوه د حجرې باره کې څه چتو بعض ټایم مازه ټایم یا سایلنټ وي د هغې د وجې پاتې شي زه خو ما کله جومات کې نه لیدلی څنګه سایلنټ وي جومات کې ته مړه غلطې خبرې مه کوه چې ته ماته رنګونه کوې ځکه باندې وینې او که نه ښه د حجرې باره کې ته څه ویږي الحمدلله زما خو دا 35-40 سال عمر دی او دلته زما ناسته شروع کړه الحمدلله ډېر ښایسته ماحول چالو دی او څنګه چې الحمدلله دا حجره داسې ورو ښه کېږي او مخکې زړه وه اوس داسې نه شوه او زموږ چې کوم مشران دي خانان دي لکه الحمدلله هغوی څنګه چې ښایست د حجرې ورکړی الله پاک هغوی د زړونو ښایست هم الله ورکړی دی او ښه اخلاق ورکړی نو الحمدلله ماحول ښایسته دی سبق دې څومره ویلی دی سبق ماشاءالله اتمه پورې ویلی دی ماشاءالله جومات ته ناسته پاس دغه خو مخامخ دا دیوال په دیوال کیمرامین صاحب دغه مونږ سره خوا کې جومات دی انشاءالله زه هم راځم علماو سره ناسته پاسته کې الحمدلله دعای قنوت راته لګوې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ماشاءالله ماشاءالله جزاك الله اوس الله پاک ته تعالی د خپل کار همت درکې او ان شاء الله تبا په دې کار باندې جنت ته ځي ځکه چې ته به د بجلی تار ته ختلې او نیولې به ځوړند او پکې پروت دی بس مرد الله طرف لري بجلی سره نه وژني دا مېلمه مونږ سره ناست تعارف پتی وکړو چې د کمزې دی دلته څه کوي مونږ بچیړه یا کینا خپل نوم وخایا نه مړه خیر دی کنه یو ټپه راته ووایه یو ټپه مینهوالو الله پاک هم ښاد آباد ساته زه چې څنګه هر پروګرام کې ویم الله دې داسې سپینګیري او دا حجرې آباد ساتي پروګرام هم وکړو د خان مصري خان په حجره کې الله پاک دې جنتونو نصیب